دا 12 ټنه بېلابېل خوراکي توکي چې مخکې د شاجوی ولسوالۍ له هټۍ څخه د تاریخ تیر او ټیټ کیفیت له امله راټول سوي وو نن وسوځول سول. د شاجوی ولسوال وایي چې دا توکي په دې ولسوالۍ کې د یو ګډې کمیټې لخوا راټول سوي. نوموړی زیاتوي هڅه به کوي په ټوله ولسوالۍ کې د تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکو او درملو د پلور مخه ونیسي. الحمدلله دلته د ابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ دغه شان چې راجمع سوي دي دا د ولسوالۍ د ټولو موجوده ادارو په شمول باندې دغه تاریخ تیر شان د دکانو څخه هغه که دکانونه وي هغه که دواخانې وي هغه که نور داسې څه وي چې دغه شان پکې خرید و فروش یې پکې کېږي هغه الحمدلله د شاجوی د ولسوالۍ د ټولو ادارو په شمول باندې ګډ هیئت مو ورته تعین کړی دی هغه د کوشش کړی دی هڅې کړي دي چې دا شان راټول سوي دي. بل لوري د شاجوی ولسوالۍ د ښاروال مرستیال وایي دوی په ولسوالۍ کې د جوړې سوې کمیټې په مرسته د ولسوالۍ په بازار کې دوامداره څار لري او چاته اجازه نه ورکوي چې بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل وپلوري. د خپل امیر د ولسوال صاحب په امر باندې چې هغه خپل ارګانونه موږ ته هیئت راتعین کړی ده نو موږ بازار ته بیا وروځو د هغه په امر باندې نو په وارې وارې باندې دغه شیان موږ راوړي دي دلته مو په عام محضر کې سوځلي دي نه په خپل سر باندې وروځو نو موږ دا 4 سره ارګان را سره ملګري نو ټول بازار ته مو خبر په ده باندې ورکړی ده چې مقصد دا شیان له دې ایسته څخه تاسې مه راوړئ موږ هم پر در ستړي یو خو هم په در باندې او ستاسې مالونه هم ضایع کېږي. د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکي هم له یاد اقدام څخه خوښ دي او وایي تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي د صحت لپاره زیان لري او د مخنیوي لپاره د لا نورو هڅو غوښتنه هم کوي. دا خو ډېر غلط کار ده اکثره دکانداران دي بس تر وخت تیر شان خرڅوي نو د حکومت څه هم خوښ ده چې دوی راوځي وګرځېږي په دکانو دواخانو وګرځېږي بله ورځ راوتلي وله ډېر شیان یې ټول کړل یې وړله نو ټول دکانداران څه هم دا خوښ ده چې دوی دا کار پرېږدي تر وخت تېر شیان خرڅ نه کړي او دا د ټولو خلکو تاوان ده هر سړی ورسره مریض کېږي. کور نه خدای نه دا خو زموږ د ملت لپاره فایده ده دا خو لوی ملت ته دوه ګټه ده مثال مرضي او شان ټول پیدا کېږي دا خو لوی سیاست څه دی خدای دې نه خواري دا دې برکت خدای ورکړي چې پر مخ ولاړ شي او دا د ملت په ګټه کې ده. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم په مرکز کلات او ولسوالیو کې د بېلابېلو ادارو له لوري د تاریخ تیره توکو او درملو د پلور د مخنیوي په موخه کمپاینونه ترسره سوي.